بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخښونکي څښتن تعالی په نامه خپل سلامونه احترامات تاسو ګران او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله مند یم چې دې دمه روغ او جوړ اوسئ. او تېر شوی درس مو په جغرافیه کې چې موږ تېر درس په جغرافیه کې د استرالیا د لویې وچې د قانون او صنایع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه چې موږ پرې پوه شو چې استرالیا داسې یوه لویه وچه ده چې د قانون او صنایع له لحاظه هم په ښه ډول پرمختګ کړی او د دې تر څنګ کوم کورنۍ دندې چې ما تاسو ته درکړې هغه هم باید تاسو په سمه توګه سرته رسولي اوسېږي. نو راځئ چې ګرانو زده کوونکو نن موږ خپل نوی درس چې زموږ نننی نوی درس ده مواصلاتي جغرافیه، یعنې نن موږ د استرالیا د لویې وچې د مواصلاتي جغرافیې په اړه لولو چې د استرالیا لویه وچه د مواصلات یعنې د حمل و نقل له لارې چې کومې لارې د استرالیا په لویه وچه کې یعنې رامنځته سوي دي څرنګه دا یې پرمختګ کړی که نه ده کړی چې د دې ټولو په اړه به نن موږ لولو. نو د تاسو پاملرنه غواړم تر څو تاسو نن د استرالیا د لویې وچې د مواصلاتي جغرافیې په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. نو ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ د استرالیا لویه وچه د حمل و نقل یا د مواصلاتي جغرافیې له پلوه مطالعه کړو، دا موږ لاسته راوړو چې په اولو کې یعنې په اوسني وخت کې نه په پخوا وخت کې استرالیا لویه وچه چې وه حمل و نقل په استرالیا کې د واټن له ستونزو او د نفوسو د نابرابري ګڼوالي سره څه شوه مخامخ وه. یعنې ګرانو زده کوونکو دا د استرالیا د لویې وچې یوه ستونزه وه چې یعنې د دې سبب ګرځېدلی و چې همدغه مواصلاتي جغرافیه پکې زیات پرمختګ نه و کړی. چې دا ستونزه کومه وه؟ یو خو دا چې د واټنو یعنې همدا کوم واټنونه ګرانو زده کوونکو کومې فاصلې چې د استرالیا په لویه وچه کې مثلا یو هېواد نه بل هېواد نه یو سیمې نه بلې سیمې کې شتون درلوده، دغه واټنونه یعنې یو لړ ستونزې درلودلې او د دې ترڅنګ د نفوسو نابرابري یعنې دغه کوم وګړي چې د استرالیا په لویه وچه کې شتون درلود دا یو نابرابري یا یو نابرابره نفوس یعنې ګڼوالی زښت زیات و. نو د دې سبب شوی و چې یو لړ ستونزو سره د استرالیا لویه وچه مخامخ سي. ګرانو زده کوونکو له بلې خوا بله ستونزه چې وه دا وه چې د پراخو دښتو او د هېواد د ډېرې پراخوالی شتونوالی نه دی توانېدلی چې په دې ځمکه کې د پراخو شبکو ګرانو زده کوونکو د پراخو شبکو د جوړولو مخه نیسي. یعنې ګرانو زده کوونکو مطلب دلته دا ده چې یوه ستونزه خو دا وه چې د نفوسو نابرابري یعنې ګڼوالی نابرابره ګڼوالی او واټن ګرانو زده کوونکو له بلې خوا دغه پخوانۍ یعنې په پخوا د استرالیا په لویه وچه کې چې کومې دښتې شتون درلودلې او د دې ترڅنګ دی نه دي توانېدلي دي چې د پراخو شبکو جوړوله مخه ونیسي. یعنې دغه دښته چې د استرالیا په لویه وچه کې شتون درلودلی دا د دې سبب ګرځېدلی ده چې مواصلاتي جغرافیه د استرالیا په لویه وچه کې یو لړ ستونزې رامنځته کړي او ونشي کولی چې مواصلاتي جغرافیې ته یعنې پرمختګ ورکړي ځکه چې ستونزې پکې ډېرې وي. خو د دې سره هم بیا ګرانو زده کوونکو استرالیا داسې لویه وچه چې د هر لحاظ نه په بشپړ ډول پرمختګ کړی نو طبعا چې مواصلاتي جغرافیې له لحاظه هم په وروستیو کې د زمینه برابره کړه تر څو چې پرمختګ وکړي. مثلا ګرانو زده کوونکو ریل لومړنۍ کرښه په 1854 میلادي کال کې د ملبورن او پورت او ملبورن ترمنځ 600 ایستل شوې ده. چې ګرانو زده کوونکو بیا دا هم موږ ویلی سو چې د ریل لاره چې د ګرانو زده کوونکو په استرالیا کې د 40 زرو کیلومترو په شاوخوا کې د اوسپنې لارې یعنې همدا خپله د ریل کرښې او له 900 کیلومترو څخه زیاتې لوی لارې د موټر لارې څه دي شته دي. یعنې ګرانو زده کوونکو دلته مطلب دا ده چې 40 زرو کیلومترو په شاوخوا کې یعنې دا لارې خاص همدا ریل کرښو ته څه سوي تخمین سوي دي او جوړ سوي دي او پاتې نورې چې مثلا ګرانو زده کوونکو 9,000 کیلومترو څخه زیات دي دا لوی لارې د موټرو لارې لپاره څه سوي جوړې سوي دي. یعنې 9,000 کیلومتره لارې د موټرو لپاره او 40,000 کیلومتره لارې په شاوخوا کې د ریل د کرښو لپاره څه سوي جوړې سوي دي. او د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو دغه د اوسپنې لارې یا ګرانو زده کوونکو د ریل چې دا ګرانو زده کوونکو د اوسپنې کرښه چې دي دا یعنې په دې د ده جوړول په دې هېواد کې د دې سبب شوی ده چې ګرانو زده کوونکو د برسبان سیډني او ملبورن ښارونه یو بل سره څه کوي ونښلي. او د دې ترڅنګ د استرالیا په لویه وچه کې داسې زیات سیندونه هم شتون لري ګرانو زده کوونکو چې هغه یعنې د دې سبب شوی ده چې هغه سیندونه چې د استرالیا په لویه وچه کې شتون لري د هغو د چټک بهیر له امله د اوبو او د کورنیو
دې لپاره د ګټه نشي اخیستلی. د دې لپاره چې د سیندونه د استرالیا په لویه وچه کې شتون لري چې هغه بهیر یعنی زخ زیات ده، یعنی د لارې هغه چې د ګرانو زده کوونکو ډېر په چټکه ده، یعنی بهیر ډېر زیات په چټکه ده. د همدې امله هماغه کورنۍ او خپل خلک ورنه ګټه نشي اخیستلی. خو د دې سره هم د استرالیا په سویل برخه کې داسې جهیلونه او داسې سیندونه شته چې کولی شي چې د استرالیا د لویې وچې وګړي ورنه ګټه واخلي. چې په عمومي ډول ګرانو زده کوونکو موږ کولی شو چې ووایو چې تقریبا په د استرالیا په لویه وچه کې د بیړیو چلولو 52 بندرونه پکې څه دي شتون لري، چې د دې جملې څخه سیډني، میلبورن او د دې ترڅنګ نیوکاسل او داسې نور هیوادونه چې دي د یادونې وړ دي چې کولی شي چې د دغه سیندونو په وسیله خپل سوداګریز مالونه چې پرې تګ او راتګ یا حمل و نقل کوي. او د دې ترڅنګ د استرالیا په لویه وچه کې که هوایي ډګرونو ته رسو هم پرمختګ کړی ده چې ګرانو زده کوونکو تقریبا 440 لوی او واړه هوایي ډګرونه د استرالیا په لویه وچه کې شتون لري، چې یعنی ګرانو زده کوونکو دا ټول د استرالیا د مواصلاتي جغرافیې له جملې څخه راځي. چې دا نننی درس چې ما تاسو ته وړاندې کړ چې تاسو باید پرې پوه اوسئ. نن موږ د استرالیا د لویې وچې د مواصلاتي جغرافیې په اړه ولوسته. په عمومي ډول ګرانو زده کوونکو که چېرې تاسو نه د استرالیا د لویې وچې د مواصلاتي جغرافیې په اړه پوښتنه کېږي، اول خو دا چې مخکې له دې نه چې د مواصلاتي جغرافیه د استرالیا په لویه وچه کې پرمختګ کوي څو داسې دلیلونه شتون درلودل چې استرالیا لویه وچه دې ته نه وه توانېدلې چې خپل مواصلاتي جغرافیه ته پرمختګ ورکړي. چې یو دلیل یې د واټن ستونزې وې او د نفوسو نابرابري ګڼوالی سره مخامخ او له بلې خوا هغه پخوانۍ پراخې دښتې چې د استرالیا په لویه وچه کې شتون درلودلې د دې سبب وګرځېده چې دوی ونسو توانېدلی چې په دې ځمکه کې د پراخو شبکو جوړولو، یعنی د دې سبب وسو دغه دښتې د دې سبب وسو چې د پراخو شبکو مخه ونیسي. او د دې ترڅنګ خو بیا د دې سره هم د استرالیا لویه وچې د مواصلاتي جغرافیې ته یعنی پرمختګ ورکړ چې د ریل کرښه پکې په 1850 میلادي کال کې د میلبورن او پورت میلبورن ترمنځ چې سوه رامنځته سوه. او د دې ترڅنګ چې موږ دا هم ویلی سو چې په استرالیا کې 40,000 کیلومتره څخه زیاته لاره ریل کرښو ته ورکول سوې ده او د 9,000 کیلومترو څخه زیاته لاره د موټرو لارو ته څه سوې تخمین سوې ده یا ورکول سوې ده. چې بیا ګرانو زده کوونکو دغه لارې چې دي دا ټول لارې زیاتره د استرالیا په ختیځ، سویلي او سویل لویدیځو برخو کې څه سوي جوړې سوي دي. یعنې که چېرې تاسو نه پوښتنه کېږي چې دغه د ریل کرښې یا هم د موټرو لارې د استرالیا په کومو سیمو کې جوړې سوي، تاسو به چې په ختیځو، سویل او سویل لویدیځو برخو کې څه سوي جوړې سوي دي. چې د دې ترڅنګ موږ سیندونو ته که هم رئیسو د استرالیا په لویه وچه کې د استرالیا په لویه وچه کې داسې سیندونه هم ګرانو زده کوونکو داسې یو لاره ده چې کولی شي چې هماغه هېواد یا لویه وچه پرې حمل نقل وکړي. چې د استرالیا په لویه وچه کې چې کوم سیندونه شتون لري د دې لپاره چې چټک بهیر لري، د دې امله هماغه کورنۍ او نور خلک ورنه ګټه نشي اخیستلی. خو د دې سره هم د استرالیا په سویل برخه کې داسې جهیلونه او سیندونه شتون لري چې د بیړیو چلولو وړتیا لري او خلک پرې کولی شي چې خپل سوداګریز مالونه پرې حمل نقل کړي. چې په عمومي ډول تقریبا ګرانو زده کوونکو 52 د بیړۍ چلولو بندرونه د استرالیا په لویه وچه کې شتون لري. بله لاره ګرانو زده کوونکو هوایي لاره ده چې د استرالیا په لویه وچه کې ښه پرمختګ کړی. د استرالیا د کوم لرې هېوادونو ته د لرې هېوادونو په نښلولو کې زیاته ګټه لري چې تقریبا ګرانو زده کوونکو 441 واړه او لوی ډګرونه د استرالیا په لویه وچه کې څه دي شتون لري. چې دا ټول ګرانو زده کوونکو د استرالیا د مواصلاتي جغرافیې په اړه معلومات چې تاسو باید زده کړئ اوسئ. نو لار به کورنۍ دنده په لور تاسو کورنۍ دنده تاسو پوښتنې دي تاسو کولی شئ چې د پوښتنې ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکړئ. بېرته یې ماته په کومنټ کې راولېږئ ځکه چې تاسو اوس د استرالیا د لویې وچې د مواصلاتي جغرافیې په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه او زده مو کړه. نو بېرته یې ماته د دې پوښتنو جوابونه په کومنټ کې راولېږئ او خپل نوي درس ته ګرانو زده کوونکو چې زموږ نوی درس د استرالیا د لویې وچې اوقیانوسیا په اړه ده. تاسو د متن د مخ نه دفعه تر اخره ولولئ تر څو چې زه راځم تاسو د جغرافیې نوی درس تاسو ګران او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. تاسو په سمه توګه هماغه مطلب او مفهوم ورنه واخلئ او که غواړئ چې زموږ له نور درسي ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ، یعنې پرته له جغرافیې نه غواړئ چې زموږ له نورو مضامینو درسي ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ، زموږ ویډیوګانې لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بیا چې زه تاسو راځم د جغرافیې نوی درس تاسو ګران او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. تاسو په الله پاک سپارم. الله پامان.